بسم الله الرحمن الرحیم. د براګلي اکویشن باندې بحث کوو. آینسټاین چې دی په 1915 کې هغه دا سګیسټ کا دا نظر وړاندې کو چې موږ سره لایټ چې دی ډول نیچر لري. لایټ چې دی دا موږ سره ډول نیچر لري. دی براګلي equation. دی بروګلي معادله. دی بروګلي معادله. نو موږ خبره کوله چې آینسټاین چې دی آینسټاین د په 1915 کې آینسټاین چې دی د په 1915 کې آینسټاین په 1915 کې دا نظر وړاندې کړ چې لایټ چې دی نور چې دی لایټ نور چې دی دا ډول نیچر لري، دوه طبیعت دی، ډول نیچر لري. یعنی دوه طبیعي خاصیت لري، دوه طبیعت خاصیت لري. یعنی لایټ چې دی هم ویو ده، هم صفحه ده، او همدارنګې هم پارټیکل دی، هم ذره ده. هم ذروي خاصیت لري او هم صفحیز خاصیت لري. دا د آینسټاین نظرو په 1915 کې چې لایټ نور چې دی نور دا موږ سره دوه طبیعت دی. یعنی هم صفحیز خاصیت لري او هم ذروي خاصیت لري. دا د آینسټاین د نور باره کې نظر و. همدارنګې دی براګلي چې ده دی براګلي هغه هم ویل چې دی براګلي دا خبره وکړه چې مادم چې ده میټر چې ده دا هم ډول نیچر لري. میټر هم کم نیچر لري، دوه طبیعي خاصیت لري، دوه طبیعت خاصیت لري، ډول نیچر لري. یعنی میټر هم کله ناکله د میټر نه کله ناکله میټر ویوم کېدی شي، صفحه هم کېدی شي، او کله میټر پارټیکل هم کېدی شي، ذره هم کېدی شي. نو بور چې دی بور ساینټیسټ بور اټامیک ماډل کې هغه الکترون چې دی الکترون هغه پارټیکل د ذرې په صفت باندې نیو. الکترون چې دا پارټیکل دی، ذره ده. په بور خپله تیورۍ کې الکترون د ذرې په صفت باندې پیژنده. خو د دی براګلي تیورۍ له مخې دی براګلي وایي چې الکترون چې دی
دا مونږ سره الکترون چې دی دا مونږ سره ډول نیچر لري. الکترون چې لري ډول نیچر لري. دوه خاصیت لري. کله ناکله الکترون چې دی کله ناکله الکترون ذروي او کله الکترون دا صفحي. دواړه قسمه خاصیتونه لري. یعنی هم میټیریل پارټیکل ده، ذروي ماده ده، ذروي ده، او هم کله ناکله ده د صفحې په څیر کار کوي. او دې دپاره هغه یو معادله چې د هغه ډرا کړه. دې دپاره یو معادله چې د هغه ډرا کړه چې الکترون موږ سره هم ذرې خاصیت لري او هم د صفحې خاصیت لري. نو د هغې دپاره یو ایکویشن چې دی، یو معادله چې ده هغه راویستله. نو موږ ته معلومه ده د آینسټاین د تیورۍ له مخې موږ ته معلومه ده چې انرژي چې ده، انرژي د ذروي پارټیکل د پارټیکل چې کله یو شی ذره وي، انرژي چې ده آینسټاین له مخې موږ سره که چېرته یو شی ذروي خاصیت لري نو هغې دپاره معادله چې ده MC سکویر ده. دا چې کله ماده پارټیکل وي، ماده ما سره څه شي، دا ما سره پارټیکل وي. دا موږ سره مثلا اوله معادله شو. خو پلینک چې دی که چېرته ما سره یوه صفحه دپاره زه انرژي معلومومه نو دا موږ سره مثال کېږي H میو. خو دا چې کله یو شی ویو وي، صفحي نو هغې دپاره معادله دا ده. نو اول او دویمه معادله منګه مقایسه کوو یو بل سره. منګ یو چې اوله معادله دا مساوي ده د دویمه معادله سره. اوله معادله مساوي ده د دویمه معادله سره. نو منګ سره به H میو مساوي شي، H میو به موږ سره مساوي شي H میو مساوي شي MC مربع. اوکې. نو یو بل موږ سره سرعت چې دی، سرعت velocity چې ده، سرعت چې دا موږ سره مساوي دی D پر T. نو که موږ مثلا صفحه واخلو نو دغه فاصله چې دا موږ سره مساوي ده، دا د تولیموس مساوي ده. نو وی صفحې دپاره که موږ وی چې دا سرعت دا موږ سی باندې ونیسو، وړکي سی باندې، همدارنګې ډي چې دا په لیمډا باندې وښیو، او ټي چې دا موږ په وښیو په غټه ټي باندې. نو موږ سره به مساوي شي، سی به موږ سره مساوي شي وړه سی سرعت
د نور سرعت دا موږ سره مساوي شي لیمډا پر ټي، یا سی به موږ سره مساوي شي لیمډا او میو، ځکه چې ټي چې دا موږ سره مساوي ده د میو سره فریکوینسي سره، یا میو فریکوینسي چې دا موږ سره مساوي ده د ټي سره، او ټي چې موږ سره تناوبي وخت دی، نو سی به موږ سره مساوي شي لیمډا میو، او میو چې دی ام فریکوینسي چې دا موږ سره مساوي شي سی پر لیمډا، سی پر لیمډا به موږ سره مساوي شي. بیا موږ د دې میو قیمت چې دی، د میو قیمت چې هغه سی پر لیمډا دی، دا زه وضع کومه د دې میو په ځای کې. نو ما ته دا معلومه ده چې اغزینه چې میو چې دی دا موږ سره مساوي دی سی پر لیمډا. میو اصل کې څه ده؟ فریکوینسي ده لکانو، میو فریکوینسي ده. نو دا دغه ځکه زه وضع کومه، نو موږ سره براشي h او میو قیمت سی پر لیمډا دی. موږ سره مساوي شي ام سی مربع. بیا موږ سره دا مربع به دی سی سره ختم شي، نو موږ سره به h پر لیمډا دا مساوي شي ام سی، او ام سی چون کې الکترون خو د نور سرعت به حرکت نه کوي، نو زه چې دا سی دلته سی سرعت چې دلته موږ په وی باندې خیو، نو ما سره به ام وی دا مساوي شي h پر لیمډا، h پر لیمډا. نو دا د بروګلي ایکویشن دی. ما سره د بروګلي ایکویشن دا موږ سره ام وی یعنی مومنټم دا موږ سره مساوي کیږي h پر لیمډا، h پر لیمډا، یا لیمډا موږ سره مساوي کیږي داسې ویلیشن چې لیمډا موږ سره مساوي کیږي h تقسیم m ضرب وی. لیمډا طول موج د الکترون دی. مثلا ورا الکترون موږ پارټیکل واخو، دلته موږ طول موج کولی شي پیدا کو، او m چې دی دا د په نظر کې چې د الکترونو کتله ده، د الکترونو کتله، او وی چې ده دا سرعت دی، وی د الکترون چې دی موږ سره دا موږ سره سرعت دی. او دا معادله موږ داسې لیکلی شو چې لیمډا دا موږ سره مساوي کیږي h m ضرب وی چې دا مساوي کیږي د پی موږ سره مومنټم دی، او مومنټم د ذرې خاصیت دی. مومنټم چې موږ سره دا د ذرې خاصیت دی. د بروګلي پروف چې دی دا ډیویسن او جرمر کړی دی. ډیویسن او جرمر ایکسپریمنټس چې دی د بروګلي چې کوم هایپوتیسس وه هغه
صحیح ثابته کړې ده او دوی دا ښودلې ده چې الکترون چې دی دا ویو ټایپ د سرفیس د موجي خاصیت لري ویو ټایپ کرکټر لري نو دیزه کې کوګورو دا تولی موج خاصیت د چا دی اخو د صفحې دی د ویو دی هغه څه دی هغه د ویو دی او مومنټم خاصیت چې دی هغه د پارټیکل دی نو په دې د بروګلي اکویشن کې د بروګلي دا هایپوتھیسس وایي د بروګلي هایپوتھیسس دی ته وایي چې موږ سره الکترون هم چې دی هم د ویو په څیر او هم د پارټیکل په څیر شي کوي هغه موږ سره بیهیو کوي خاصیت غوره کوي که موږ یو مثال واخلو مثلا موږ سره الکترون چې دی 1/1000 سی سرعت باندې هغه دغه حرکت کوي دغه ویلاسیټي چې دی الکترون ویلاسیټي هغه دا د یو پر زر سی ده نه د تولی موج چې دی د تولی موج به څومره نو موږ مخکې یو د بروګلي دپاره چې کوم فارمول راویسته چې لیمډا دا موږ سره مساوي ده h پر m او v باندې نو h چې دی موږ سره شپږ لس په توان د منفي څلور او الکترون کتله چې د موږ سره الکترون کتله چې ده 9.11 په توان د منفي 11 کیلوګرام ده د جول سیکنډ واحد دی او سرعت چې دی دا ما سره یو پر زر سی دی نو شپږ تقسیمي تقسیمي 9.11 نو دینه تقریبا راځي 2.0 او ضرب لس په توان د منفي څلور دېرش جمع 11 تقسیمي ضرب زر او د سی سرعت چې دی 3 لس په توان د بیا چې دی دا ته دی دا به زه نورم تقسیم کوم په تقسیمي 3 دې نه به راشي ما سره تقریبا 0.0
دوه څلور دوه ضرب منفي څلور دېرش جمع یو دېرش جمع لس په توان د درې بشي او منفي اته نو څلور دېرش او درې دا درې جمع اته نو څلور دېرش نه چې یو دېرش لرې کې نو تقریبا منفي درې د منفي درې سره ختمېږي یو دم او دې نه بعد راځي یعنې دا او دا یو خپل منځ کې سر وخوري نو ما سره به راشي دې توري موج به ما سره مساوي شي 0.242 لس په توان د منفي اته دا منفي شي هلکه ځکه چې بر وخوري دا منفي شي دا منفي اته دا منفي اته راځي منفي اته نو دې نه تقریبا راځي 0.242 لس په توان دا منفي درې او مثبت درې او منفي درې دا شو څلور دېرش دا څلور دېرش ختم شو دا ته چې موږ بر او خیجولي دي نو دا به موږ سره راشي منفي اته متر نو دا موږ سره د الکترون چې دی د الکترونو چې مثلا د هغه سرعت زر چنده کم دی د نور د سرعت نه د هغې دا تونې موج راځي موږ سره